د سږکال کانکور لومړنی پړاو ازموینه به د روان لمریز کال د غبرګوله میاشتې په 18مه نیټه واخیستل شي. د ازموینې ملي ادارې مسؤلین وایي چې سږکال به کانکور په 5 پړاوونو کې واخیستل شي ترڅو ځوانانو ته ښې اسانتیاوې رامنځته شي. شیخ عبدالواقي حقانی د ازموینو د ملي ادارې سرپرست په کابل کې په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په اوږدو کې 44 د کانکور ازموینې اخیستې دي چې 180,000 کسانو پکې ګډون کړی وو او 120,000 کسان یې بریالي شوي دي او بېلابېلو ادارو ورپېژندل شوي دي. د یو کال په اوږدو کې الحمدلله په مرکز کې او په ولایاتو کې د ازموینو ملي ادارې 44 غټې او وړې ازموینې دا غشت. په دې 44 ازموینو کې 1,80,000 ځوانانو ګډون دا کړی او په هغې کې 1,20,000 ځوانان کامیاب شوي دي او مختلفو ادارو ته معرفي شوي دي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې د کانکور په پروسه کې پوره شفافیت رامنځته شوی دی او کومې بې باورۍ چې مخکې کلونو کې موجودې وې هغه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. د کوم وخت نه چې په دې اداره کې سیستمونه رامخې ته شوي دي د هغې ورځې نه د انسانانو دخل دا ختم شوی. څوک نشي کولی چې په پایلو کې مداخله وکړه، یو څوک ناکام وي کامیاب وي که یا د چا نمرې زیاتې کړه. که در این پروسه شفافیت کامل تامین بوده که این شفافیت شاهدش تمام ملت داوطلبا و فامیل‌هایشان هستند. سږکال به هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادونو کې تر 12 ټولګي زده کړې کړې وي هغوی هم کولی شي چې په کانکور کې ګډون وکړي او په ملي او نړیواله ژبه به د کانکور ازموینې پوښتنې ورته چمتو شي. سږکال بیا هم د دې فرصت ته چې هغه ځوانان چې په بهر کې زده کړې کړي دي د هجرت په دیار کې شپې تېرې کړي د بهر نه راځي یا په دغه وروستو کې خپل وطن ته راستانه شوي دي هغوی دپاره هم تسلي دا ورکوو چې که تاسې هره ژبه انتخابوئ که انګلیسي انتخابوئ که عربي انتخابوئ نو ستاسو د انتخاب مطابق به ستاسو دپاره د پښتو کتابچې دا جوړیږي. د ازموینې د ملي ادارې سرپرست شیخ عبدالواقي حقانی وویل چې د دیني مدرسو د فارغانو لپاره هم د کانکور په ازموینه کې د ګډون په پروسه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دیني مدارسو د فارغانو د تثبیت تسویې دپاره سیستم برابرول. وړاندې دغه سهولتونه پوره نه موجود، په دې اواخرو کې بیا کوشش شوی دی د مدارسو د دیني مدارسو د فارغانو دپاره سهولتونه برابر شوي دي په سیستم کې. د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په ازموینه او اړوندو سیستمونو کې د پام وړ شفافیت رامنځته شوی دی او ځوانان د خپلو وړتیاوو له مخې لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. خو د دې ټولو پرمختګونو سره سره د نجونو د زده کړو او تحصیلاتو نه پیل کېدل ملي او نړیوال غبرګونونه له ځان سره لري.